میلیاردران له بحرانونو پیسې نه ګټي بلکې د بحراني وضعیت له امله پیسې ګټي. د اکسفام د نابرابرۍ وروستي رپوټ پر بنسټ د میلیاردرانو شتمني د کورونا له وخته له 80 سلنه یا 8.2 تریلیونه ډالر ډیره شوې. دغه شتمنۍ ته یوازې تیر کال 2.15 تریلیونه ډالر ورزیات شوي دي. دا تقریبا د هغو 4 میلیارده انسانانو ټول شتمنۍ سره برابر ده چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دا 2.5 تریلیون ډالر په حقیقت کې 24 ځله غربت له منځه وړلی سي. دا په لوړه طبقه کې د شتمنۍ راټولېدل ښیي. میلیاردران له اقتصادي سقوط ګټه پورته کوي. کله چې نړۍ کې ګډوډي روانه وي د یو شمېر شتمنیو بیې راټیټېږي. په دې وخت کې ډېر شتمن خلک چې ډېرې نغدي پیسې لري او هر څه هم ارزانه دي بازار ته دننه کېږي. د بیلګې په ډول وارن بافت د 2008 کال د مالي بحران په اوج کې په جنرال الکتریک کمپنۍ کې پانګونه وکړه او 3 کال وروسته یې 1.15 میلیارده ډالر ګټه وکړه. کله چې ټرمپ د 2015 کال په اپریل کې تعرفو کې لاسوهنه وکړه د اس او پی 500 د پانګونې او تجارت کمپنۍ اسهام په همدې کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېدل. خو بیا له هغې وروسته همدغه 500 مخکښه شرکتونو د ونډې په بازار کې 42 سلنه ترلاسه کړه. په نړیواله کچه میاشتنی معاش ډېر نه دی لوړ شوی او په اصل کې انفلاسیون د ورځني ژوند بیې ډېرې لوړې کړي دي. لکه څنګه چې د ونډو په پرتله له معاشونو ډېره مالیه ګرځول کېږي. نابرابري ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. او حکومتونه باید د داسې پالیسیو له جوړولو ډاډه وکړي چې ډېر بډایه کسان لا پسې شتمن کوي. هغوی باید دا یقیني کړي چې دوی د عامو خلکو لپاره د لا زیاتو ازادیو څخه ملاتړ کوي. له ډېرو بډایه کسانو مالیه واخلي. باید ډاډ ترلاسه کړي چې شرکتونه په تعلیمي برخه، روغتیا، اجتماعي تامین کې پانګونه کوي چې د یوې برابرې ټولنې د رامنځته کېدو عوامل دي.